سلامونه او ډېره مینه او احترامات. ستاسو ورور احساس بونیری یم، ډېر وخت پس بیا نن راغلي یو چملې ته. د انورخیال صاحب ډېره زیاته مننه د هغه په وساطت باندې د خالد اقبال ورخواله چې ډېر خوږ شعر لیکي، غزل لیکي. نو غوښتل خو چې دنس ریکارډ کړو او بیا یې تاسو ته هم د دې سکرین د دې ویډیو په ذریعه باندې وښیو، تاسو ته هم خوندونه واخلئ مونږ هم. نو په خپل پروګرام ادبي رنګ کې مونږ خالد اقبال ته ډېره زیاته مینه او مننه ده چې مونږ یې د خپل قیمتي وخت نه وخت راویستو، مونږ یې وخت راکړو. خالد اقباله کتونکو ته به څه ویل غواړې یاره؟ شعرونه، غزلې، کیسې دي نو بس. د ټول ناول خو ډېره زیاته مننه او د دومره خوږو درنو الفاظو د کومو چې مونږ جوګه نه یو او خبرې به نه کړو، نیغ به راشو شعرونو له، ځکه چې د وخت دغه وي تقاضه وي. نو مطلب وي دا چې د دیدن په وخت حیا کوي کمال کوي، دا چې د دیدن په وخت حیا کوي کمال کوي، ګوره په وفا کې هم جفا کوي کمال کوي. ډېر مخې له چې راشي تندې تریو کړي او مخ واړوي، او مخې له چې راشي تندې تریو کړي او مخ واړوي، بیا راپسې ټوله شپه ژړا کوي کمال کوي. ډېر ښه دی، ډېر مننه. او ګوري چې زه نه ګورم چې وګورم، ګوري چې زه نه ګورم چې وګورم نه ګوري، دا شان دی زما اشنا کوي کمال کوي. ډېره ده، ډېره ده. زړه نه وي چې یار نه وي چې یار راشي جو زړه راشي، زړه نه وي چې یار نه وي چې یار راشي جو زړه راشي، راشي په سینه کې بیا درزا کوي کمال کمال. ډېر ښه دی. وی ملنګ نه مني ګیلې فطرت د ښکلو دی، ای ملنګ نه مني ګیلې فطرت د ښکلو دی، دی ورته ګیلې چې خامخا کوي کمال کوي. ډېر ښه دی یار. نور یو دوه شعره کوي او بیا غزل نور. وی حسن نه د یار مې غزل رنګ اخلي، حسن نه د یار مې غزل رنګ اخلي، نه غواړي خیرات ملنګ کلنګ اخلي. واه واه ډېر ښه. مه غواړه چې ستا مین بې وسه دی، مه غواړه چې ستا مین بې وسه دی، تاله به د زرو غالۍ څنګه امن غواړي مینه خپروونکي دی، امن غواړي مینه خپروونکي دی، صرف د پښتو د سره جنګ. ډېر ښه دی یاره، زبردست. بل غزل به در سره شریک کړم چې د یار غم پکې اوسېږي، زړه مې ښکلی تاج محل، د یار غم پکې اوسېږي، د یار غم پکې اوسېږي، زړه مې ښکلی تاج محل دی، زما ژوند د آه ټپه ده د یار ژوند ښایسته غزل. ډېر ډېر زما خواته د راغلی زړه یې ډک زما د مینې، زما خواته د راغلی زړه یې ډک زما د مینې، شونډې کله پرانستی شي د حیا پکې. ډېر مننه. ستا پښتو څه شوه پښتونه وځورېږم تېر وخت، ستا پښتو څه شوه پښتونه وځورېږم تېر وخته، ستا په سترګو کې چې ګورم د غیرت کتاب بدل. ډېره چې کاروان سره ودرومي نو بیا خپل منزل ته رسي، چې کاروان سره ودرومي نو بیا خپل منزل ته رسي، بیا به هر یو سړی وایي زما دغه سړی خپل. ډېر ښه. دا شعر بیا ووایه، ښه شعر. چې کاروان سره ودرومي نو بیا خپل منزل ته رسي، بیا به هر یو سړی وایي زما دغه سړی خپل دی، او زړه مې ځکه وارخطا دی په درزا دی پریشان، زړه مې ځکه وارخطا دی په درزا دی پریشان دی، نن چې بل شانتې راغو جانان ډېر بدل. ډېر ښه شعر. مننه. مقطع ده چې تا ته ښکلی دا جهان دی او ملنګ ته جانان ښکلی، تا ته ښکلی دا جهان دی او ملنګ ته جانان ښکلی، ته په نرم بالښت سم زما خوښ د یار څنګه. ډېره زیاته مننه خالد اقبال یاره چې مونږ له دې ټایم راکړو په دې باران کې وریځ هم ده. نو خوشحاله اوسئ او په آخره کې څه پیغام پښتنو دپاره سپیشل پښتنو ته خو دا پیغام ورکړم، یو خو دا به ووایو چې مونږ د پیغام ورکولو جوګه هم ځان نه ګڼو، ځکه چې مونږ څوک ګورو نو ډېر پوهان پکې شته او ډېر تکړه خلک دي، ولې خو د هر چا زړه کې د زړه یو اواز وي، نو هغه د زړه اواز به دا وي چې پښتنو ته مې دا پیغام وي چې د خپل وطن سره مینه وکړي. بېشک حقیقت هم دا دی، خپل وطن سره مینه وکړي، تغییرو په سازشونو کې مه راځئ، په دغې خبرو باندې خپل مازغه خپل وخت دا مه خرابوئ.